بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول جوړ روغ خوش خوشحاله او د صحت جامې په مو په تن اوسئ. تېره ورځ زموږ او ستاسو د امازون درس چې و د پروډکټ لیسټینګ تر همدغه ځایه پورې مو ویلی و، که څه هم موږ د لیسټینګ ګایډلاین چې دی هغه مو مخکې ویلی، د دمخه باید چې موږ سورسینګ باندې په خبرې کړې وای، خو مشکل نشته، اوس هم دومره مشکل نه لري. دا بې له هغه مو یو ګایډلاین دی په لومړني سر کې ستاسو سره ماسې ګایډلاین شریک کېږي، وروسته پر امازون پروډکټ هانټینګ، پروډکټ سورسینګ، د هغسې لیسټینګ اپټیمایزیشن، همداسې شپمنټ پلان، پر دغو ټولو باندې چې جلا جلا ځانګړي پلیلیسټونه جوړوو چې پر هر یوه په ډیټیلز باندې بحث کوو چې لیسټینګ څنګه کوو، هانټینګ څنګه کوو، سورسینګ څنګه کوو. په دا ویډیوګانو کې د هغه کوم بیسیک کنسپټ چې دي په دې کې هماغسې موږ تاسو ته پېژندګلوي درکوو چې تر څو ما ستاسو په همدې باندې پوه اوسئ او ویې پېژنئ. نو نن زموږ او ستاسو درس چې دی دوستانو هغه د سورسینګ په اړه دی چې په امازون کې موږ سورسینګ څه رقم کوو. نو په امازون کې موږ دوه رقمه یا دوه ډوله البته درې ډوله سورسینګ کولی شو، خو کله چې تاسو سورسینګ کلمه اورئ نو سورسینګ چې دی دوستانو د یو پروډکټ هغه کومه منبع چې ده همهغه منبع د جنس ته د ځان دپاره پیدا کوو. کوم پروډکټ چې موږ د ځان دپاره هانټ کړی وي همهغه پروډکټ سورسینګ یا منبع د ځان دپاره پیدا کوو چې هغه موږ په درې سټیپونو کې پیدا کولی شو، چې یوه ته موږ لوکل سورسینګ وایو او بل سورسینګ فرام چاینا، او دریم سټیپ چې دی دوستانو هغه موږ هغه سورسینګ ښیو چې کله موږ هولسیل کوو، په هولسیل کې سورسینګ له برینډ څخه، ډسټریبیوټر څخه، همداسې د هولسیلر څخه چې د همدغو څخه موږ سورسینګ کوو. اوس لوکل سورسینګ دوستانو، لوکل سورسینګ دې ته هغه سورسینګ ته وایي کوم کسان چې په چېرته چې تاسو کار کوئ، مثلا تاسو په دوبۍ کې کار کوئ او تاسو همالته اوسېږئ. کله چې تاسو همالته اوسېږئ تاسو هلته د هماغه لوکل مارکیټونو ته ځئ، هلته پروډکټ پیدا کوئ، خصوصا بیا د البتراج لپاره ډېر خلک هم دا طریقه استعمالوي چې لوکل سورسینګ کوي. نو موږ کولی شو چې په لوکل ډول سره د یو ځان لپاره جنس پیدا کړو، همهغه جنس خپل په امازون په شاپینګ سنټر کې لیست کړو، خپل په امازون شاپینګ سنټر کې لیست کړو. دې ته دوستانو ویل کېږي لوکل سورسینګ. او د هغه تر څنګ څخه وروسته د پرایویټ لیبل دپاره یا چې خلک یې پی ایل هم بولي، نو د هغه دپاره موږ سورسینګ د چاینا څخه کوو چې مشهوره ویب سایټ یې سورسینګ فرام چاینا یا الیبابا ډاټ کام، چې موږ کولی شو د الیبابا ډاټ کام دپاره د ځان دپاره سورسینګ وکړو. کله چې تاسو دوستانو کروم ته خپل کروم براوزر ته راشئ، تاسو به خپل کروم براوزر راخلاص کړئ. کله چې تاسو خپل کروم براوزر راخلاص کړئ تاسو به په عادي ډول سره په خپل کروم کې ولیکئ الیبابا ټکی کام. کله چې تاسو الیبابا ټکی کام ولیکئ تاسو به انټر کړئ. اوس د الیبابا کوم بي ټو بي ویب سایټ چې دی همهغه ویب سایټ به تاسو ته راخلاص شي. په دې کې دوستانو تاسو په دوه طریقو سرچ کولی شئ. که چیرې ستاسو سره د یو پروډکټ لینک پروژې د هغه په واسطه سره هم تاسو پروډکټ پیدا کولی شئ. که چیرې ستاسو سره د پروډکټ یو عکس واوسي د هغه په صورت یا د هغه په ذریعه سره هم تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره پروډکټ پیدا کړئ، او د یو پروډکټ نوم هم د هغه په ذریعه سره هم تاسو کولی شئ د ځان لپاره پروډکټ پیدا کړئ. دا په همدې داسې بیا موږ وروسته وایو چې موږ به د سره اکاونټ څنګه جوړوو. کله چې موږ د سورسینګ درسونو ته راورسېږو بیا وایو چې د سره به اکاونټ څنګه جوړوو او دا موږ ته څنګه کار کوي. اوس تاسو ته لږ تاسو په دې اګاه کوو چې کله تاسو څه نه څه پریکټیکل کار چې وکړئ په همدا ویب سایټ سره بلد شئ. نو دلته کله چې تاسو یو پروډکټ دلته تاسو یو پروډکټ سرچولی شئ دوستانو، هماغه پروډکټ به تاسو ته راوړي. که چیرې تاسو دقیق یو پروډکټ غواړئ دلته به تاسو پر ایمیج باندې کلیک وکړئ، دلته به ایمیج ورته اپلوډ کړئ. کله چې تاسو ایمیج ورته اپلوډ کړئ نو تاسو ته به ټوله هماغه سپلایران راولي کوم پروډکټ چې ستاسو په کار اوسي. مثلا زه غواړم چې ما دغه پروډکټ سپلایران راولي، زه به د دغه پروډکټ دا کوم تصویر چې دی همدا تصویر به دلته ورته اپلوډ کړم. کله چې ما تصویر ورته اپلوډ کړي دی به ما د همدغه پروډکټ سپلایران ټوله ما ته مشخص کړي. همدا پروډکټ کوم کسان چې خرڅوي همدا پروډکټ به ما ته وښیي چې تاسو لیدلی شئ دوستانو. همدلته به ټوله پروډکټونه ما ته ښیي. کوم څوک چې همدا پروډکټ خرڅوي، همدا پروډکټ یا همدې پروډکټ ته ورته پروډکټونه یې ټوله ما ته څه کړه، ما ته دلته په همدا ویب سایټ کې وښودل. نو تاسو کولی شئ د
پرایویټ لیبل دپاره یا د پی ایل دپاره له همدې alibaba.com څخه سورس وکړئ. نو بېرته راځو خپل درس ته چې او پاتې شو دوستانو کله چې بیا موږ په د هولسیل دپاره سورسینګ کوو هغه بیا موږ د برینډ هولسیلر او ډسټریبیوټر سره کنټاکټ کوو او د هغه د ویب سایټ څخه سورسینګ کوو چې د هغه د ویب سایټ څخه سورسینګ څنګه کېږي. کله چې د سورسینګ پلی لیست ته ورسېدو یا د سورسینګ درسونو ته ورسېدو ټول معلومات له هلته به ستاسو سره شریک شي. د همدې ترڅنګ د سورسینګ چې دی دوستانو کله چې موږ سورسینګ کوو هغه سپلایر هغه کس ته ویل کېږي دوستانو چې کله موږ د یو پروډکټ یا هغه جنس د هغه شخص سره اخلو هغه کس ته سپلایر ویل کېږي. هغه که د چین سپلایر وي، که برینډ وي، که هولسیلر وي، که ډسټریبیوټر وي، که په لوکل مارکېټ کې د دکاندار څخه جنس اخلي. کله چې تاسو د سپلایر نوم واورېدئ نو سپلایر هغه کس ته ویل کېږي چې موږ ته جنس راکوي یا موږ ته جنس پرووایډ کوي چې د سپلایر ویل کېږي. او بل په سورسینګ مهم موضوع چې دوستانو هغه د لیبلینګ ده. کله چې موږ کله غواړو چې د ځان دپاره پروډکټ هاند کړو او سورس یې کړو او موږ د هغه دپاره شپینګ پلان جوړوو نو بیا امازون موږ ته یو پروډکټ لیبل او باکس لیبل راکوي چې لیبل بیا په دوه ډوله دی. یو د پروډکټ یا آیټم یا جنس پر سر لیبل دی او بل بیا د باکس پر سر لیبل دی چې موږ هر څومره جنسونه له خرڅو مثلا موږ شل جنسه خپل ویر هاوس ته انتقالوو امازون موږ ته 10 دانې لیبلونه راکوي. همدغه 10 پروډکټه په دوو بکسو کې راځي، 10 په یوه باکس کې 10 په بل باکس کې او د باکس دپاره بیا امازون موږ ته جلا 2 لیبلونه راکوي چې هغه بیا موږ سپلایر ته ورستوو. که چیرې موږ د چینا سورس کړو سپلایر ته ورستوو، سپلایر هغه موږ ته لیبلوي او و امازون ویر هاوس یې را استوي. او که چیرې د هولسیلر یا ډسټریبیوټر سره یا د برینډ څخه اخلو مال او لیبل دپاره بیا موږ پریپ سنټر پیدا کوو چې پریپ سنټر د خپل جنس استوو هغه د لیبل وروسته وروسته هغه هماغه جنس موږ ته لیبلوي. چې دا د سپلایر او لیبلینګ په اړه د سورسینګ او کومه مهمه موضوع چې وه. او د تېر درس کې د پروډکټ لیسټینګ په اړه چې وه د هغه د پروډکټ لیسټینګ ټایپ یا ډولونه چې وه هغه پاتې شوي وو دوستانو چې د پروډکټ لیسټینګ موږ په دوه طریقو سره کولی شو چې یو میټ لیسټینګ دی او بل نیو لیسټینګ دی. میټ لیسټینګ دوستانو چې ته ویل کېږي چې د یو پروډکټ ټوله لیسټینګ مکمل شوی ټوله لیسټینګ د یو پروډکټ ته شوی موږ ماسې څو همهغه پروډکټ میټ لیسټینګ کوو. د هغه پروډکټ ایسن را اخلو په خپل سیلر سنټر کې په اډ پروډکټ کې ایسن پیسټوو همهغه لیسټینګ کې کښېنو تر څو موږ ته د بای باکس چانس را ورسېږي. همداسې که چېرته موږ د الibaba څخه سورسینګ کوو نوی پروډکټ د ځان دپاره لیستوو نو بیا به موږ نیو لیسټینګ د ځان دپاره جوړوو. د هغه ایمیج، د هغه ټایټل، د هغه بلټ پوینټ، د هغه ډسکریپشن هغه ټوله کوم شیان چې ضروري واوسي کوم مهم سټیپونه چې وي هغه په ټوله پکې کې اخلو او د ځان دپاره به نوی لیسټینګ جوړوو. او که چیرې موږ هولسیل یا البتراج کوو په هغه کې موږ د میټو لیسټینګ څخه استفاده کوو چې په یو لیسټینګ کې میټو لیسټینګ کوو او په هغه کې کښېنو. اوس دوستانو دلته یو پروډکټ زه تاسو ته راخلاصوم. همدغه پروډکټ را خلاص کړم. اوس د مثال په ډول به همدغه پروډکټو کې دا پروډکټونه زه راخلاصوم تر څو تاسو ته د لیسټینګ لږ پېژندګلوي درشي چې موږ لیسټینګ کوو. په لیسټینګ کې کوم څنګه لیسټینګ باید چې واوسي کله چې موږ لیسټینګ وکړو. دا پروډکټ دوستانو همدا پروډکټ ما راخلاص کړي. اوس دا پروډکټ چې دی دوستانو دا هغه د دا پروډکټ ټایټل دی. دا ځای څخه نیولی دوستانو بیا هم د دا ځای څخه دا د دغه پروډکټ ټایټل دی یا عنوان دی. دا د ټایټل څخه چې راسي دوستانو دغه د دا پروډکټ بلټ پوینټونه چې 1 2 3 4 5 چې موږ کولی شو د هر پروډکټ لپاره 5 بلټ پوینټه ولیکو او په هر بلټ پوینټ کې د 500 پورې زیات حروف لیکلی شو چې په هر بلټ پوینټ کې به کم از کم څو حروف واوسي 500 د 500 څخه البته زیات نشو لیکلی 500 پورې لیکلی شو. همداسې چې تاسو لاندې له تاسې لاندې به د همدغه پروډکټ ډسکریپشن واوسي. دا د پروډکټ ډیټیل دغه کوم معلومات چې د پروډکټ دغه پروډکټ انفارمیشن دوستانو دا چې کله موږ لیسټینګ کوو نو په لیسټینګ کې دا ټوله زموږ څخه ضروري چې دا زموږ څخه غواړي دا بیا موږ د سپلایر سره پوښتنه کوو او کله چې بیا موږ د لیسټینګ درس ته ورسېدو چې موږ څنګه لیسټینګ کولی شو هغه بیا په عملي ډول په لیسټینګ کې کار وشي کوو. اوس دا دوستانو همدغه ډبلیو ان جي چې دغه که چیرې
موږ یو نوی لیسټینګ کوو موږ به داسې یو ټایټل ورته جوړوو همداسې ایمیج یا عکسونه به خپله عکسونه به د سپلایر څخه اخلو د عکسو باوجود به تاسو بلټ پوینټونه ډسکریپشن او نور ډیټیل په د پروډکټ په اړه ټوله ورکوو چې دا د لیسټینګ د نیو لیسټینګ او د میټو لیسټینګ ترمنځ توپیر همدا دی او که چیرې موږ میټو لیسټینګ کوو په میټو لیسټینګ بیا وساري دوستانو ما زه راځو په همدغه پروډکټ دغه ټوله لیسټینګ شوی دی دا همدا کړی دی دلته راځو اوس په دا پروډکټ کې یو سیلر دی که چیرې په دا پروډکټ کې بل سیلر واوسي دوه یا درې سیلران وي دلته بیا موږ ته ښیي چې دومره سیلران چې نو موږ ما زه راځو که موږ میټو لیسټینګ کوو د ایسن کاپي کوو په خپل امازون سیلر سنټر کې پیسټوو او په دې کې لیسټینګ کوو په همدا پروډکټ کې نور موږ همدلته به همدا پروډکټ خرڅوو چې د بیا ویل کېږي میټو لیسټینګ نو زموږ او ستاسو د نن درس په همدې ځای پای ته رسېږي هیله لرم چې څه ناڅه مو مساعد کړي اوسئ که کوم څوک پوښتنه لرئ کولی شئ په انباکس کې د کمنټ په انباکس کې خپله پوښتنه پرېږدئ تر څو موږ هماغه پوښتنې ته لاسرسی پیدا کړو او تاسو ته د جواب